دا ټول مخالفینو دا غږ دی چې بس ته مخالفت سړی کوي تر یو وخته پورې فکر وکړي د الله څخه وبېرېږي هغه که زنانه دي که مردانه مخالفین دي که په داخل کې دي که په بیابان کې دي راسئ خپل ملک ته راسئ موږ ازار نه درکوو وعده در سره کوو هغه خلکو ته خصوص ته دغه ځای زه اعلان ورته کوم چې ډېر په تشویشو په واه ویلا اخته دي چې وایي امریکایانو دا د افغانستان خلکو ته لار بنده کړې ده نی ورپرېږدي چې دوی وارخطا دي چې ما خو 20 کاله د دوی په خدمت کې وخت تېر کړی دی اوس مې نه پرېږدي د هغه خلکو ته زه دغه وینا په ډاګه کوم ما چې معلومات راکړي بېرته دې خپل ملک ته راشي 10 کاله یا 20 کاله د امریکایانو سره خدمت کړی دی د هغو د ګټو دپاره جنګېدلی دی اسلامي نظام یې تخریب کړی دی راځي چې موږ چا وس مو کار کوي زیروي یې نه ازار نه ورکو تکلیف نه ورکو د امیر المؤمنین صاحب ټولو ته عفوه وکړله 20 کاله یې د دې خلکو وینې توی کړې وې هغه یې ور وبخښلې